د جهل تیارو ته د رڼا بل ډیوا مسائل الاسلام ګلورینا اداره مسائل الاسلام ګلورینا اداره. مفتي صاحب محترم، یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د یو ښځې خاوند مړ سي د دې عیدت څومره ده او د چی څخه به پرهیز کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، که د یو ښځې خاوند مړ سو 4 میاشتې 10 شپې عیده ده او په دا عیده کې په دا 4 میاشتې 10 شپې کې به د ځان سینګارولو څخه پرهیز کوي، د بنګړیو څخه، د کړیو څخه، د غاړګیو، د عطر لګولو، د رنجو څخه، د هغه شی چې ځان په ښایسته کیږي د دې شیانو څخه پرهیز کوي چې د سنگار د لپاره استعمالیږي، د دې څخه پرهیز کوي. د نوکریزو لګولو څخه چې پر لاسو پښو نوکریزي ایږدي د دې څخه پرهیز کوي. ښایسته جامې به نه اغوندي، ښې جامې به نه اغوندي، چې ښایست پکېږي دغسې جامې به نه اغوندي او چې ضرورت نه وي د باندې به نه وځي. که چیرې ضرورت و لکه د ډاکټر ده یا د بازار څخه د یو شي د راوړلو ضرورت و چې په کور کې هیڅوک نه و، کشنیان یې کشني و، یو شی د بازار د خوراک دپاره راوړي، دا بیا ورته جایز دي. فتاوای یوسفیه 6 جلد 448 صفحه. والله اعلم.